یو لعنتی کارونو کې ورونو دا ویختو سره ویخته ملاول چې ویخته دي دې سره نور ویخته ملاو شي چې دا ویخته په غټ ښکاري ډیر ښکاري نو دا نارینم دا کار کوي بازار کې تا ته د هر عمر مطابق ویږي دا د ویختو دا کوچا دا ملاویږي د هر عمر لحاظ سره د تکیر دا اچول شي دا لعنتی عمل لا حدیث کې دی او زنانه راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لی ابنه اما یو بچی د عریسا اوس ناوی دا اوس نوی واده شوی دا او یو روایت کې دی چې خاوند غواړي او دی باندې یو مرض راغله د شری تب په راغله فتمرق شعرها دا وختته ټول ودوړېدل نو دی خاوند اوس یې شر دې وخته کم ني چې سر نور وخته ملاو شي چې وخته ډېر ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لعن الواصله والموصوله چې کومه زنانه وخته ملاوي او چا سره ملاو شي بده دی الله لعنت دی لعنتی کار او یو روایت کې دي چې دی الله لعنت د الواصله والمستوصله هغه زنانه چې چا وخته ملاوي دا کسب کوي والمستوصله چې دی بل نه فرمایش کوي چې ما دا وختو سره نور شی ملاغش دا وخته به باندې غټ کړ بلکې روایت د مسلم کې دي زجر النبي صلی الله علیه وسلم ان تصل المرأة براسها شيئا نبی صلی الله علیه وسلم رټنه ور کړي چې یو زنانه په وختو کې یو شی ملاوي د لپاره چې دا وخته په غټ کړ دا لعنتی عمل دینه بزان ساتي او دا اکثر بزنانو کې او نارینم بازي کوي دا نو صحیح ده اوس به معمولی ډول لپاره او زینت لپاره تدا کار وي خو دې الله په نس باندې تسویل لعنتی وي حدیث کې دي حمید بن عبدالرحمن تابعی چې حج موسم نو معاویه رضی الله ولیدل په منبر باندې ناسو وسرا یو محافظ و څوکیدار دغه په لاس کې دی ویختو یو ګوچوا نو معاویه رضی الله فرمایل چې یا اهل المدینه اين علماؤکم اے د مدینه خلکو تاسو علما ته شو یعنی پکاره چې علما په دې رد وکي دې بدی بیان کی ځکه دا د علماو ذمہواری ده عوامو پویول عوامو ته سوچ ورکول دا د علماو ذمہواری ده او بهترین طریقې سره یو کار منه دا به علماو کی اين علماؤکم تاسو عالمان څه شولو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهى عن مثل هذه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اوریدلو چې د دې شینه منع کوله ویختو سره ویخته ویګ ملاول دینه منع کوله او فرمایل انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم بن اسرائيل الا هلاك شو د هلاکت یو وجه دی هغه داوا چې د هغه زنانه او د ویختو سره نور ویخته ملاو دا د هغه د هلاکت یو وجه و ګورا دا یو لعنتی عمل دام هغه کار چې پاغي رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویل یو لعنتی عمل دا خالونه لګول او یا دی فیشن دی وجنا د خپل ورزي نری کول یا دی نارینا دی مخ نه ویخته وستل ټولو ته دا شامل دام لعنتی عمل حدیث کې دی امام مسلم رحمه الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د لعنت یو دلوي چې لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وی فرمایل لعنت دی په وشم دی ته ویل شي چې په دې ستنه باندې بدن هغه وکنستل شي وینه ته لاړ شي او په دې کې دا رانجو یا بل شی واچو شي هغه به شین داغ جوړ نو زنانه په دې تندی باندې په زنو باندې کوي نارینه یو کار کوي په خپل لاس باندې خپل نوم ولیکي ډیر نارینه و تاسو لیدلې یا د بدن په بلې حصے باندې لیکل پستنه باندې او دغه څه کول لته وشم په عربی کوي عبد الله ابن مسعود الله فرمایي په دوی لعنت والنامسات نمست ویل شي تزيل الشعر من الوجه د مخ نه وختزال کول ډیر انسانان به تاسو ګوره دې ځنه به وختو بس دا ګیره ده
مخ نه ویخته نارینه ته عام امام نووي رحمه الله فرمایي که یو زنانه ګیره راوشي یا یو زنانه ده د هغې بریتونه راوشي دا ځای کولی شي بلکې هغه فرمایي دا مستحب ده چې دا زنانه لرې کړي هغه او نارینه دپاره دا نه ده پکار زنانه هغه څه کوي دا ترقیق الحواجب کوي دا وروځې دا نری کوي د څه دپاره د فیشن دپاره بس شیطان ده یو شی ښایسته کي چاته چې دا ښایست ده او دا ډول ده دې ته ویلی شي نمس نبي هم په دې باندې نمس ویښته ویستل روزې نری کول په دې باندې لعنت وي عبدالله بن مسعود په لعنت وي او دارنګې والمتفلجات للحسن عربو به داسې کول د دې غاښونو په منځ کې به خلا جوړوه په سوان وغیره یو څیز باندې به دا غاښونه نري کولو دا د څه دپاره للحسن د حسن دپاره اوس که یو سړی مجبور شي ډاکټر ته لاړ شي هغه ورته نري کوي نو دا د حسن دپاره نه دا علاج ده دا جایز ده هناکه دا صرف د دې دپاره وي لکه عربو به دې ته ډول وي د خاص کر کې د مخې غاښونو کې په منځ کې به خلا پکې راوسته سي هغې جداوالی به یې راوسته دې ته به هغه حدیث کې ته متفلجات للحسن د حسن دپاره المغیرات خلق الله دا دی الله چې کوم خلق کړی پیدایش کړی په هغې کې دا تغییر راولي وګوره شیطان یو څو ارادې کړې وې هغې کې یو دام الله ته ویلي وو چې زه به دوی ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله یا الله زه به دې خلقو ته امر کوم د الله چې تا کوم جوړښت کړی هغه به بدلوي نو دا هم په هغه بدلولو دی چې کله عبدالله بن مسعود دا لعنت وي دا معمولي خبره نه وه بنو اسد به ورته وي هغې کې یو زنانه وه ام یعقوب په نوم باندې هغه فورا راغله په عبدالله بن مسعود لپاره چې ته څرنګه لعنت وایي په الواشمات والمستوشمات النامسات والمتنمسات المتفلجات عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وكيف لا العن من لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی په چا لعنت ویلې زه به څنګه په هغې لعنت نه ویم ګوره لعنت کې به د چا نوم نه اخلې چې فلانکی فلانکی په هغه د الله لعنت داسې به چیرې هم نه ویایي وره یو ګناه د وجې نه چې نبي صلی په لعنت داسې ویلی شي خو داسې نوم به د چا خاص نه اخلې بس عام لعنت نو ته وې دې زنانه ته په دې باندې یو قسم اعتراض و چې ته څنګه به لعنت وایي لعنت څه معمولي خبره خو نه ده نو هغه ورته وایي چې زه به څنګه لعنت نه ویم په هغه چا چې نبي صلی په هغې لعنت ویلی وهو فی کتاب الله دا د الله په کتاب کې مشته ده نو دا زنانه مشهوره وه د قرآن په لوستلو باندې هغې ورته وویل لقد قرأت ما بین لوحین فما وجدته ما خو قرآن د اول پاڼې نه تاخیر پاڼې پورې ټول ویلی د الف لام میم نه ته والناس پورې فما وجدته قرآن کې خدا نشته چې په خالونو لګونکو زنانه او دارنګې ویښته ویستونکو زنانه دارنګې غاښونو کې خلا پیدا کوونکو زنانه باندې لعنت قرآن خو چېرته هم دا نشته ما قرآن ویلی ده قرآن کې دا نشته ده عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل لئن كنت قراتیه لقد وجدتیه کتا حقیقت کې قرآن ویلی وای نو دا به پکې موندلی وای قرآن کې دا آیت نه ده لوستلی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا رسول الله چې تاسو صدر کوي هغه واخلو چې نه منې کوي امانه نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دا تاسو دا لکه قرآن کې دا ګوره قرآن دپاره استشهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل دپاره استشهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا دپاره گواهی د قرآن نه ذکر وما اتاکم الرسول عام دا چې رسول الله تاسو ته صدر کوي هغه واخلو وما نهاکم عنه فانتهوا روایت کې دي چې د ښځې ته وایي دا یو فطرتي خبره ده اکثر چې کله یو بیانون کوي نو خلک په هغه کې عیب تلاش کوي چې بیان نه کوي غلی پروت وي نو بیا په تا کې څوک عیب نه تلي بیا ښه سړی او چې کله ته بیان کوي نو بیا و په تا کې خلک عیبونه او نقصانات پیدا کوي دې ته به ځان نه سو بیا نو دې زنانه ورته وایي
چې انی ارا شیئا من هذا على اهلك الان اتا خذ خم داسې کوي ما اوس پاره کې شی ولید په دې څوانه چې تلعنت وی اتا خپل خذ داسې کوي. عبد الله بن مسعود الله تعالی فرمایي چې خذ لاړه شو وګوره اما خذ وګوره دا زنانه راغله د عبد الله بن مسعود رضی الله کور ده چې راغله وای کته د زنانه باندې سلو نو واپس راغله عبد الله بن مسعود الله تعالی فرمایي چې ما رايت شيئا یره ما خو هیڅ ونه لیدل دا څنګه ولکه ما سره خیال. عبد الله بن مسعود الله تعالی فرمایي اما لو كان ذلك لم نجامعها. صحابه ډیر غیرتی خلکو وته وای چې کداغه سوای اما کور والا وای او دی خالونه وهله اما کور والا وای او دی ورځ نه رہی کولای اما کور والا وای دی غاخونه نه رہی کولای لم نجامعها موږ سره په یو ژوند نه تیرو دا ما په کور کې نه پرې کوله دې نور معلوم دي لم نجامعها خو دا بهترینه معنا ده چې موږ سره په یو ژوند نه تیرو. دیو جنا امام نووي رحم الله فرمایي یو زنانه ده خاون هغه ته امر کوي چې مونږ کا او دا مونږ نه کوي دی خاون لپاره لازم ده چې دین ځان خلاص کو کور ته وزګار کوي نه زګه چې یو دی عبد الله بن مسعود الله په دې خبر روانه چې کدا کار کولای نو نم نجامع هم سره یو ژوندۍ نه تیرو ورونو نو دا یو لعنتی عمل چې دې کې هر یو کار وي او روزي وخت نری کول وي دارې مخ نه وخته وستل وي او دا خالونه وهل وي یا دا چې غاخونه نری کول وي خو للحسن د حسن نه پار یو لعنتی کار چې هغه په معاشره کې شتا هغه حلاله وي ته وي ورونو. ډېر انسانان په دې کې د خپل دینی کمزورۍ دی وجه نه بیا په دې کې مبتلا کیږي. حلالات څه مطلب؟ حلاله دې ته ویل شي چې یو زنانه ده خاوند طلاق ورکړ الګا دا خضر باندې اوس طلاق شو اوس به څه کوو یو ورځ لپاره دوه ورځې لپاره یا څه لږ وخت لپاره بل چاته خیر په نکاح کا هغه بیا پریدي او ته بیا وګی تا ته حلال شي دته حلاله ویل شي او دا نوم وي ته ډیر خیا حلاله زکه ده چې بغیر چاړې نه بغیر چاکونه زنانه غریب حلاله ول شي ګناه چا کړی دا هغه عمل لا چې نقصان بل چا کړی دا سزا بل چاته ملوي. نقصان خاون کړی دا بے احتیاط ده بے باک ده د خلینا د طلاق الفاظ وباسي او بیا سزا چاته ملایږي سزا ملایږي خزه غریب ده. کراچۍ کې یو خاون طلاق ورکړ خزه ته بیا راغله چې راول به حلاله به څنګه هغه ته وای خاون چې حلاله دا چې تاسو سور دې بل چاته په نکاح ورکو بیا به ماته راول ناغه ته چې دا کار خو تا کړی ته حلاله وګڼه ما حلاله واستکار ظلم خو تا کړی دا بے احتیاطی تا کړی دا اورونو دې ته باقاعده یو شرعي یو مذهبي رنگ ورکول شي شرع جی دا خیر او دا غټ مفتیان غټ مولیان دا پدې کې ملوث دي خلکو عزتونه لاړو نیلام کړلو د څو جنا د دیو جنا چې حدیث کې ذکر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې د ابوبکر رضی الله دور کې د عمر رضی الله ابتدایي دوکانو کې چې چا په یو مجلس کې هر څومره طلاق دا په یو طلاق غنل شو او دوی چې نه بس شل چې درې طلاق دی په دغه ځای باندې درې منعقد شو او بیا دغه ظلم کوي چې بل چاته یو څو وختي تور باندې نکاح وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت و لعن الله المحلل والمحلل له څوک چې حلاله کوي د چا د چپار کیږي دا دواړه لعنتی دي دا دواړه لعنتیان دي. نبی هم په دواړو باندې لعنت وړي بلکې یو حدیث کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کړه فرمایل الا اخبرکم بالتیس المستعار اے د ما صحابه زه تاسو د کریه سانډا وخه د کرایه سانډا نو صحابه تو فرمایي بلا یا رسول الله ضرورت او ہے د نبی نو فرمایل المحلل دا حلاله کوونکی دا اصل کې انسان نه دا انسان نه وته دا د کریه سانډا دا د کرایه ټټو دا د کرایه ګړ دا چې په کرایه باندې ملاوي
خلک حواله ورکوي یاره چې تاسو عمر رضی الله نه منو، عمر رضی الله تاسو نه منو، غټې دعوې کولې. مونږ ته وایو چې د عمر رضی الله فتوا واوره. عمر رضی الله فرمایل کما چیرته حلاله کوونکی حلاله چا دپاره کېږي دا عمر رجمتهما دواړه د په کاڼو باندې ولم تر هغې چې مړه شي مردار شي تر هغې پورې به زه دا کوم. عمر رضی الله که ما پیدا دې خلکو ته دومره غصه ده عمر رضی الله او دعوې کولې چې یاره مونږ د عمر رضی الله په خواله باندې. نورونو حلاله دا یو لعنتي عمل ده. دې وجه نه د دې کولو نه مخکې حق پرستو علماو سره لږ رجوع کوو. انشاءالله په حق به مو پوه کی، عزت به مو محفوظ. دین هغه شی ده ورونو چې دا انسان ته دنیا محفوظ کوي، آخرت هم حفاظت کوي، عزت هم د انسان او چې دین نه علاوه شي بیا د انسان عزت هم نیلامیږي او بیا دولت هم نیلامیږي، هر شی نیلامیږي. نو حلاله دام یو علانتي اسبابو کې ده.